بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اوس راځو په نوي درس پیل کوو. نوي درس عنوان د یو عدد د مربع جذر د پیدا کولو عمومي طریقه ده. څنګه چې د جذر په مورد کې موږ مخکې وغږېدو چې د کولای شو د تجزیې په واسطه هم موږ جذر لاسته راوړو، او نورې طریقې هم شته چې دلته عمومي طریقه ده چې په یو شپېتمه صفحه کې راغلې ده چې موږ کولای شو چې د عمومي طریقې نه څنګه استفاده کیږي. ښه، که مستقیما مثال ته لاړ شو، فرضاً جذر دی 15، دویم جذر البته 3، 6، 1. دې طریقه کې موږ 15، 3، 6، 1 دوه خانې له دې ځایه جدا کوو. دلته ګورو چې یوه خانه ورسېده، له دې خوانه دوه خانې جدا کېږي. که دلته یوه خانه ورسېده یوه خانه نیسو، که دوه خانې ورسېده دوه. اوس دلته او دلته داسې یو عدد ضربوو چې له 5 زیات نسي او عین عدد وي. 2 ضرب 2 کېږي 4، له 5 نه 4 لاړه 1، یا اوله خانه ده یا دا په 2 ضربه 2 2 4. تقسیم کې یوه خانه کته کېږي، دلته بسته 2 عدده کته کېږي 3 ښه، دغه 3 واړو تقسیم په 14 کو چې څو عدده دلته هلته نوشته کو تقسیم 14 تقسیم د 4 تقریبا 2 دفعې 14 تقسیم د 4 3 دفعې. دغه 3 عدد دلته نوشته کوو او دلته دا 3 له دواړو سره یې ضربوو. 3 و 3 9، 3 و 4 12، 3 و 3 9، 3 و 4 12. وروسته لغه بیا هم تفریق له 3 و 9 نه ځي، له 14 نه چې 9 لاړه 4، له 2 نه چې 2 لاړه 0. یا دا دواړه خانې دو چند که یا اوله خانه ده 2 ضرب 3 6 4 په خپله. وروسته له دې څخه 1 موږ کته کوو، 1 دا کته کوو دویمه خانې نوبت ده. دا هم چې کته کړ بیا له یوه خانه خوشي کوو 4 تقسیم دی 4 یو دفعه خوري. یو دغه یو په دواړو کې ضربوو، 1 ضرب 1 4 چایسه فکس جذر لري، تام جذر لري، پورا جذر لري. البته جذر د دغه عدد 201 درصد. څو جذر؟ جذر 201 درصد. ښه، څه رقم کار وکړ؟ مونږ اول 2 خانې له دې خوا جدا کوو، وروسته هغه یو عدد دلته ضربوو چې دا له دې نه زیات نسي، تفریقوو، هر دفعه کې 2 خانې کته کوو، عین پروسه ته دوام ورکوو، بیا یوه خانه خوشي کوو، دا تقسیمو چې دلته کوم عدد ضرب شي چې دا عدد درکړي. ښه، دلته به بل سوال هم موږ کار وکړو. سوال ده چې جذر دی، د جذر لاسته راوړئ. داسې به خط کش کړو 4. ښه، اوس موږ دلته 2 خانې جدا کوو. دلته دا تصادف 2 خانې ورسېدې 10. کوم عدد ځان کې ضرب کړو چې 10 یا له 10 نه لږ ذره کم وي. که 4 کو 14 کېږي، حتما 3 ضرب 3 کېږي 9. عین عدد باید ضرب شي چې 10 درکړي. وروسته له 10 نه چې 9 لاړه 1 څه دا دوچندوو 6 کېږي، په عین زمان کې 4 کته کوو، 2 کاره کوو، هغه دوچندوو 4 کته کوو. اوس دلته ګورو چې 12 تقسیم د 6 څو دفعې خوري؟ 2 دفعې. دغه عدد تقسیم د کوو څو خوري؟ 2 دفعې. 2 دلته نوشته کړو، دلته که زیات څه بیا له دې نه وړوکی عدد باندې ضربوو 2
2 ضرب 2 شپېته کوو 2 او 2 څلور 2 شپه 12 څو سو جذر سو 2 5 یو څلور اتیا جذر 5 یو څلور اتیا جذر دویم جذر البته 5 یو څلور اتیا څه 2 خانې نیسو دلته باید چې کوم عدد ضرب سي 8 تش 4 شپېته کېږي 9 9 څلوېښت کېږي 8 ته 4 شپېته کېږي له دې نه زیاتېږي 9 څلوېښت ښه دا ضرب کړه له 11 نه چې 9 لاړه 2 پاتې کېږي ښه وروسته له هغه دا دوچندوو یا 14 کېږي ښه اوس دا له دې نه وړکه 2 خانې کته کوو 4 اتیا ښه 28 تقسیم د 14 کوو یوه خانه خوشې کوو 28 تقسیم د 14 چې څه 2 دفعې دا 2 څه کوو دلته مې نوشته کوو او دلته مې نوشته کوو دا 2 د ټولو سره ضربېږي لاندې نوشته کېږي 2 او 2 څلور 2 8 یو 2 جذر څه ده 2 د لاندې عددونو دویم جذرونه لومړی د تجزیې په مرسته او وروسته په عمومي طریقه پیدا کړئ اوسئ چې کومه طریقه ښه ده فرضاً 20 25 دا د تجزیې په واسطه هم لاسته راوړئ عمومي طریقې له لارې ښه راځو اول د عمومي طریقې له لارې نه موږ کاروو ښه عمومي طریقه 20 25 دا 2 خانې جدا کوو 5 زیاتېږي 4 14 دا کېږي له 10 نه 4 لاړه 10 نه 6 لاړه 4 دا دوچندوو 8 2 خانې کته کوو 25 اوس له یوې خانې صرف نظر 2 تقسیم د 8 2 تقسیم د 8 15 دفعې 2 تقسیم د 8 تقریبا 15 دفعې که 6 دفعې زیاتېږي 15 دلته مې نوشته کوئ دلته مې نوشته کوئ 5 دغه 15 په دواړو کې ضربه یي 5 ته 40 جمع ده 2 40 البته دا کېږي 0 ښه اوس پوره جذر لري جذر څه ده 15 ښه موږ کولی شو د تجزیې په واسطه هم موږ دا کار وکړو تجزیه کوو یې دا په څو پوره د ویش وړ ده په 5 کېږي 4 5 شل دلته 2 له 5 سره 2 نه خوري مجبور موږ یو 0 کته کړو 5 بیا په 5 8 5 40 یو 5 بیا په 3 2 3 شپږ 3 یو بیا په 3 9 3 20 په 3 3 9 په 3 یو 3 ښه اوس ګورو تجزیې په واسطه 2 جذر د 25 مساوي کېږي له 5 نه یو 5 له 3 نه یو 3 له 3 نه یو 3 9 5 عین جواب لاسته راغی هم له تجزیې له لارې و هم د هغه له لارې ښه ګرانو زده کوونکو نننی درس همدلته پای ته ورسېده تاسې به کارخانگی کار کوئ چې دلته په تمرین کې 2-3 سواله راغلي په دې باندې تاسې کار وکئ البته په صفحه د 2 صفحه کې سوال راغلي دا به تاسې حل کړئ او دغه 2 صفحه ده دا سوالونه به تاسې کار وکړئ او په دواړو طریقو هم د تجزیې په لاره و هم د عمومي طریقې په لاره باندې په مخه هم ښه درس خلاص